سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. په دې هیله ټوله به روغ او جوړ یاست. دوستانو دا سپینه ساحه چې تاسو وینئ دا ټوله واوره ورېدلې ده. د پرون غرمې راهیسې بیا تر ماښامه پورې وورېدله او د هغه تر څنګ داسې امکان شته چې نوره به هم ووري. نو اوس هم منفي 6 درجې یخ دی او هلته یو ډېر ښایسته واورین ځنګل دی. نو موږ هغه ځنګل ته ځو، تاسو راسره اوس. دوستانو دلته یو څو ماشومان دي، دوی هم دغه د یو شی جوړ کړی دی. ښه دا څه کوې ډیوه خانې دا څه کوې؟ دا چیش کوې؟ وده زه میک درته رنجې کړم. چیش کوې؟ زه د واورې سړی جوړوم. د واورې سړی جوړوې؟ ته راسه نو د واورې سړی ووینو. ښه ته راسه دلته ورته کښېنه. دا ښه سوله هم دلې ده، راسه دلته. دا چی شي جوړ کړی دی؟ دا بل چا جوړ کړی. تا نه دی جوړ کړی؟ یا نو ته دلته چیش کوې؟ دلته زه بازۍ کوم. ښه بازۍ کوې. دا دې چی شي دا دې خوښ دی که یا نه دی مې خوښ. نه دی دې خوښ؟ یا په دا یخ کې ولې راوتلې؟ بس سم و، ډېره ښوره به په دا یخ کې ولې راوتلې؟ بس یخ دې نه کېږي؟ یا ښه سولې ته دلته راسه. دا چا جوړ کړی دی سولې؟ دا زموږ هغه لوړ کور همسایګانو مو. ښه دلته کښېنه ته دلته. څه همسایګان نو تا کومک ورسره وکړي که یا و که څه شي کوم ځای دې ورسره جوړ کړي؟ دا لوړه خوړۍ ډېوې ځینې جوړ کړه ما دغسې دلته داسې مو نوره واوره پرې وموښلول ما. ښه ډېوې دانې ته جوړه کړې ده. ته لاسونه داسې کړه چې زه ستا لاسونه وګورم چې یخ دي که نه دي. اوهو دا لاسونه دې ولې داسې ښی کړي دي؟ کور ته ځو؟ کور ته ځو؟ و درځه کور ته ولاړ شو. ما درته وویل چې کور ته ځو. یا ژر کوه. ښه کور ته نه ځې؟ ښه خیر موږ به ځنګل ته لاړ شو. دا تاسې راځئ، واوره هم ډېره ورېدلې ده او داسې امکان شته چې نوره واوره هم وورېږي، ځکه دغه هغه پیل دی او داسې ویل کېږي چې 2 هفتې به واوره ورېږي. نو تاسې زموږ سره واوسئ، موږ به ورسو ځنګل ته چې په ځنګل کې بیا څنګه ده، ځکه هغه لومړی تېر کال چې موږ راغلي وو همدغسې واوره سوې وه او هغه ځنګل ته زه تللم نو ډېر ښایسته خوند یې کوي. نو اوس به وګورو چې اوس ځنګل څنګه معلومیږي. زموږ سره واوسئ. دوستانو بیا هم په خیر راسئ. دغه هغه ځنګل دی چې ډېر ښایسته معلومیږي. نو نور صفت یې نه درته کوم، تاسې خپله په ویډیو کې راسره وګورئ. زموږ سره واوسئ. راځه د خیره سره. ډېر یو ښایسته خوند کوي او ډېره ښایسته ساحه ده. دا خوا ښکاره کړه. دا خوا نو ټوله دغسې نن دغه سوی دي، البته ټوله ښایسته معلومیږي او ټوله ځایونه سپین دي. دغسې همدا زوار نه شم. ښه ټوله ځایونه ډېر ښایسته دي، ډېر ښه سپین معلومیږي. دغه ځایونه نو البته دا ځنګل په هر وخت کې ډېر ښه خوند کوي، ځکه که هوا دغسې نو ټوله سپین معلومیږي او که بیا خزان وهلي بیا ټوله ژړ پاڼې بیا بله کم خوند کوي، او که چیرې بیا زرغونې بیا نو خوند څو برابروي. راځه د خیره چې مخ ته ولاړ شو. دا ځنګل 3 لارې لري چې یوه یې دغه لاره ده، تاسې کتلی په ویډیو کې دغه لاره ده. دا دغسې دغې لارې ته بېرته راخلاصه ده. یوه دغه مستقیمه لاره ده چې مخکې ځي هلته بیا یو شین چمن دی، هلته اسانه هم دي. نو خدای خبر چې اوس به اسان یي که به نه یي. یوه بیا دغه لاره ده چې دا لاره داسې تللې ده. نو زه پر دغو دواړو لارو تللی یم، خو پر دغه لاره باندې نه یم تللی. دغه لاره چې ده دا ډېره شوت لري ده، خو دغه 2 لارې ډېرې اسانه دي. موږ هم دغسې ولاړ شو، داسې به راوګرځېږو. خو یوه بله مهمه خبره، دا یو ډېر کوچنی ځنګل دی. په دې کې نو تقریبا 4 دانې وسیانې هم شته، ډېرې کوچنۍ. نو
خو به ګورو چې هغه وسیان چیرې دي هغه که په ویډیو کې راغلي او تاسو ولید دا به ډېر ښه شي خو موږ مخته ځو د خیره سره څه کېږي تاسو وینئ دا ټوله ځنګل ډېر ښایسته معلومیږي ډېر ښه خوند کوي او یو قسم ډېر ښایسته ښکلا لري ښه دوستانو راځئ مخته ځو نو ګورو چې هغه ځایونه څنګه دي نن اوس هم منفي 6 درجې یخ دی خو دا واوره بیا داسې یو خاصیت لري چې هوا که هر څومره یخ وي په واوره کې هوا ګرمیږي او دلته بیا یو بل ښه والی هم دا دی چې باد نشته که چېرې باد پیل سي بیا نو د یخ فیصدي لوړېږي نو ټوله ځایونه ډېر ښایسته او سپین دي ډېر ښه خوند کوي مخته ځو چې څه کېږي دا اوس هم واوره راتویږي راځه اوهو دا یو ډېره ښایسته منظره ده دوستانو ما ته خپله دا ځای ډېر ښه خوند راکوي دغه ځای چې تاسې وینئ دا ټوله سپین دا بیا دا خو چمن یې ټوله دلته بیا اسان دي نو اسان ولاړ دي بیخي ډېر اسان دي او کوم چې تاسې وینئ دا لینونه دي په دې کې بر کم وي نو څوک نه پرېږدي چې هاخوا ته ورسي او نه اسان دې خوا ته راتلی سي نو ځنګل هغه زرغون ځنګل اسان د مرغانو اوازونه بیا بېل خوند کوي مخکې مې وویل د مطالعې لپاره یو ډېر ښایسته ځای دی اوس کامره قرار داسې وګرځوه هاخوا ته خو یوه نوې لار چې ما اوس پیدا کړله هغه چې زه در وختي نوم راغلی اوس مې ولیدله یوه دغه لاره ده مخکې ورته داسې ګرځېدلې ده نو دا نو داسې فکر کوم په دا ځنګل کې تېره سوې ده خو چې اجازه به وي که به نه وي په دې نه یم خبر تاسې کتلی سئ دغه ته وګورئ دلته د برق خطر هم دی چې یعنې لاس چې څوک نور وړي بیا برق ورکول کېږي دوستانو دا بیا بله لار ده چې موږ پر هغه لار باندې داسې راغلو پر دغه لاره باندې بیا بیرته ځو دا د وتلو لار هم ده او یوه ډېره بله ښایسته لار ده چې تاسې وینئ ډېره ښایسته راځي او دلته چې هغه د وسۍ خبره مو وکړله چې مخکې 4 دانې وسیانې ما ولیدلې یعنې کله چې دغه د واورې څخه مخکې ما ولیدلې فکر کوم چې هغه ولته ساتل کېږي هغه ځای ورته جوړ کړی دی اوس نه معلومیږي خو ولته ساتل کېږي او دلته هم دغه د برق لین تېر سوی دی چې اجازه نشته څوک ورسي خیر موږ مخته راځو او یو ولته بل لاره وه چې ما تاسې وویله مخکې یوه ډېره نوې لاره چې زه تر اوسه نه یم پر تللی خو پر هغه لاره ځکه نه ځمه چې هغه نو بیخي د ځنګل هغه پای ته تللې ده نو ویډیو ډېره اوږدېږي نو چې ویډیو اوږده نه سي دغسې لنډ راکاټ شولمه دوستانو بیا هم په خیر راسئ منیر جان خو ځان داسې ښه ساتلی دی ښه کوټ یې اغوستی دی او ما ته وایي دا درخت څخه نو تا خو یوه درخت هم نه کړ دغه خو یخ دی ته نه وینې دا زما لاس هم داسې تک سره دی نو په خپله دې یخ کې پر ما دې دا یخ پیرزو دی استغفرالله نشانه ګیا یې اغوستی دي مخ نه دي اغوستی زه ونه وایه چې ته ځوان یې ته خو هم ځوان یې ښه دوستانو خپرونه نوره پای ته رسوو ستاسو څخه ډېره مننه چې خپرونه مو راسره تعقیب کړله بس نو وخت مو کار ونه کوي دلته هغه څه وخت و هغه 3-4 وسیانې وې دلته ما میوند یو بل وخت هم راغلی و په هغه ورځ نو دی یو څه هغه کیسه ورته وکړم یا کله وبېرېدله ښه وسیان چې کله راغلې ده داسې فکر کوي چې زمری به مو پسې وي نو ډېر وارخطا شو هله نو په هغه ورځ مو واقعا هم ډېر وخندل او ساعت مو تېر سو خو فکر کوم چې هغه بلې خوا تللي به ځکه دا ځنګل لږ پراخه دی او اخوا ته نو موږ په دې خاطر نه ځو چې لار نه راته معلومېږي
نو بیا داسې نه وي چې لاره مو ورکه کړي بر نو کور نه سو پیدا کولی که څنګه نو خبرې چې مو ډېرې نه سي منفي 6 درجه یخ دی او په دغه یخ کې ده لا ښه دی یو کوټ یې اغوستی دی زه خو دغه رقم یم نو زه به کور خواته ستاسو څخه ډېره مننه زموږ چینل در سره څه په وکړئ سبسکرایب یې کړئ سبسکرایب در سره تعقیب یې کړئ او د نورو ویډیوګانو دپاره څه وکړي زموږ سره اوسئ نو ډېره مننه پر خدای مو سپارم د الله په امان ښه وخت